د دې انځور په لیدو به حتما حیران شوي یاست چې رینجر د افغانستان ده او لیکلي په عربي دي شرطه ده یا شرطه ده. چارې زه د ورځې تقریبا 3 ورځې د خپل سپی د باندې باسم. یو پاکستانی وګړی و چې دی هلته امام و، علي کاشف نومېده. شاوخوا 6 کاله کېده چې دی په ایټالیا کې ژوند کوه. د په یو ټلویزیوني پروګرام کې ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو اوس مهال مستقیمه لویه جګړه نه ده روانه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام او امنیتي مسایلو له امله بېباوري لوړه سوې ده. څوک چې دښمني کوي، بهانهجویي کوي، د مور او میرې چلن کوي، د کرکټ بورډ له مافیاو دې زده کړي. ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو اوس مهال مستقیمه لویه جګړه نه ده روانه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام او امنیتي مسایلو له امله بېباوري لوړه سوې ده. د خبرو اترو هڅې هم سوي دي. پاکستان کې هم اوس ولې 2024 کال په پیل کې په عمان په منځګړیتوب هم غیر مستقیم خبرې اترې وشوې چې په دې خبرو کې امریکا او ایران مخامخ کې نه ناستل، خو منځګړي هیواد خبرې انتقال کړلې. هدف یې د اټومي کړکېچ کمول دي، خو پرمختګ ډېر ورو دی. د سمندري او امنیتي کړکېچ خو لا اوس هم روان دی. په فارس خلیج کې او نږدې سمندري سیمو کې وخت په وخت د امریکا او ایران ترمنځ جوړ او سمندري پیښې رامنځته کیږي چې دا حالت سیمه لا هم نارامه ساتي او نارامه کړي هم ده. سیاسي فشارونه هم ښه پرېمانه دي. امریکا په ایران باندې اقتصادي بندیزونه او سیاسي فشارونه روان ساتلي دي او ډیر کړي دي او ګواښ یې کړی دی چې دا به نور هم ډیری ورباندې په امریکا باندې تر څو دوی خبرو ته حاضر سي او کینی او زموږ غوښتنې ومني. ایران بیا د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ او سیمه ییز نفوذ خبرې کوي، ځکه دوی وایي چې موږ به هغه څه کوو چې زموږ د هیواد په ګټه وي. ځینې هیوادونه لکه عمان او پاکستان دوی هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي او جګړې مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. ایران په دې وروستیو کې په پاکستان بې باوره سوی هم دی. څوک چې دښمني کوي، بهانهجویي کوي، د مور او میرې چلن کوي، د کرکټ بورډ له مافیاو دې زده کړي. د افغانستان کرکټ بورډ لوري د 3 پیژندل شوو لوبغاړو سمیع الله شینواري، آفتاب علم او محمد شهزاد له 4 میاشتني کرکټ بندیز سره مخ شوي دي. د کرکټ بورډ مافیا وایي چې د بورډ له رسمي اجازې پرته یې د هند په لیجنډز کرکټ لیګ کې ګډون کړی و چې له همدې امله د 4 میاشتو بندیز ورباندې لګولی دی. بل خوا بیا په همدې لوبو کې د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اظهر افغان هم په دې لیګ کې لوبیږي، خو د دې لپاره چې هغه له نړیوال کرکټه تقاعد کړی دی، له هر ډول بندیز څخه معاف بلل شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې سمیع الله شینواری د ملي لوبډلې په ترکیب کې نه و، خو آفتاب علم، محمد شهزاد بیا د وروستي ځل لپاره شاوخوا 3 کاله مخکې 2023 کې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالیو ته راوتلی وي. له هغې وروسته دغه خلکو ډیر کوشش وکړو چې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي، ملي لوبډله کې ولوبیږي، په غټو ټورنمنټونو کې ولوبیږي، سریزونو کې ولوبیږي، نړیوال جام کې ولوبیږي، خو بدبختانه د کرکټ بورډ مافیا ورته اصلا اجازه ورنه کړله. دغه اوس په ورځو کې دغه هلکانو لپاره یو شمېر افغانانو کمپاین په لار اچولی و چې به د دوی بندیز د خلاص او دوی ته زمینه سازي وسي، را دي سي لوبډلې ته یا حد اقل په کورنیو بهرنیو لوبو کې ورته اجازه ورکړل شي. خو بدبختانه کرکټ بورډ مافیا چې کله پوه سوله چې د دې خلکو غږ پورته څه په همدې خاطر باندې بهانهجویي وکړله او دا خلک یو ځل بیا د بندیز کندې ته ورخطا کړل. نو تر څو چې دا مافیا په کرکټ بورډ کې مطمئنه اوسیږئ چې نه راشد خان، نه نبي، نه بل څوک به ښه ورځ ویني. یوازې هغه خلک به ښه ورځ ویني چې دوی سره په دغه ګرد چاپېره شاوخوا کې وي یا د دوی غوښتنې او خبرې مني. یو پاکستانی وګړی و چې دی هلته امام و، علي کاشف نومېده. شاوخوا 6 کاله کېده چې دی په ایټالیا کې ژوند کوه. د په یو ټلویزیوني پروګرام کې ملاتړ یې وکړ چې ویل چې هر څومره که نجلۍ وړۍ واده دې وکړي پروا نه کوي، عمر یې اصلا مهم نه ده. چې دې چارې په ایټالیا کې د خلکو سخت غبرګونونه راوپارول. ایټالي چارواکو د عامه نظم لپاره دا خطرناک وباله او د مهاجرت د قوانینو له مخې دی په عاجله توګه له ایټالیا نه ډیپورټ کړه. دغه سړی چې میلانو کې اوسېده او د میلانو هوایي ډګر نه یې ډیپورټ کړی دی پاکستان ته. راپورونو ویلي چې دغه کس ډیر ژر ونیول سو او مخکې له دې چې د ده دغه زهر د ایټالیا نورو ښارونو کې خپاره سي یا ایټالوي خلک ته خبر سي یا ایټالیا کې خلک لا په غوسه سي، نو ښه دا ده چې دا سړی د اسلام آباد په ایرپورټ باندې ښکته کړو او ویې سپارو. ایټالیا کې قانون دا ده
که بهرنی وګړی داسې څرګندونې وکړي چې هغه د ټولنې لپاره یا د ایټالیې د خلکو لپاره خطرناکې ثابتېدلی سي، نو مخکې له دې چې شر و شور جوړ سي یا نورو قوانینو ته مراجعه وکړي، دوی مخکې له مخکې ورته قانون جوړ کړی دی او په عاجله توګه اصلا محکمې ته هم څوک نه منتظر کېږي، لاسونه یې تړي، میدان هوایي ته یې راولي او راسنې په خپل هېواد باندې سپاري. حتی که دې سړي 20 کاله هلته تېر کړي، 30 کاله تېر کړي، دغه سړي هم 6 کاله تېر کړي. ځینې داسې خلک دي چې هلته دایمي اسناد لري، خو که دغه ډول کړنې وکړي نو بیرته یې په خپل هېواد باندې سپاري. نو خپلو خبرو سره احتیاط کوئ. د دې انځور په لیدو به حتما حیران شوي یاست چې رینجر د افغانستان ده او لیکلي په عربي دي شرطه ده یا شرطه ده، چې هر یو تاسې ګڼئ. شرطه یعنې پولیس. تاسې به په سوشل میډیا باندې اورېدلي وي چې د کابل اوسني واکمنان غواړي چې د پولیسو نوم شرطې، دا نوم یې دومره سخت دی، دې ته بدل کړي. یو شمېر خلکو غبرګونونه یې هم راپارولي دي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې شرطه څه معنا لري. اصل کې عربي کلمه ده چې شرطه ورته وایي. شرطه چې ده دا په اسلامي تاریخ کې دا هغه ډله وه چې د ښار امنیت، نظم او قانون ساتنه یې کوله. یعنی تقریبا د نن ورځې پولیس ته ورته وظیفې چې کومې پولیس یا ښاري پولیس وي هغه لري. پوښتنه دا هم ده چې شرطه اوس دا جمع سو منفي سو، اصل کې شرطي چې ده یا شرطي چې ده دا یو پولیس ته وایي، او شرطه چې ده شرطتون چې ده دا پولیسو ته وایي، یعنې یوې ډلې ته وایي. یعنې که یو کس وي تاسو کولی شئ شرطي ورته ووایي، شرطي ورته ووایي، او که ډېر وي نو شرطه ورته ووایي یا شرطتون ورته ووایي. ځینې خلک شرطه د یو کس لپاره هم کاروي، خو معمول خبره ده. په هر حال دا نوم یې ډېر سخت ده، ډېر په اسانۍ ویل کېږي، چې په اسانه به یې ضم نه کوي. یو خو هغسې سړی په تجوید وایي او که همداسې یې وایي، کوم مشکل نشته پکې. خبره دا ده ډېری خلک یې په ده باندې غوسه کړي هم دي، وایي چې ولې دا نوم انتخاب کړی دی، ولې عربي نومو خو پښتو کې ساتونکی لرو، سرتیری لرو، که وایي چې نور ډېر ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ولې دا کلمه هغه کړې ده. ښه که خبره ده چې دا اسلامي تاریخ کې یادونه سوې ده، یا پخوا چې د اسلام تاریخ چې ولولئ خلکو چې د ښار امنیت ساته هغوی ته کارول سوې ده، نو بیا اخلاق هم کټ مټ همغسې جوړ سي. نو داسې خو نه کېږي نو چې ښار کې سړی ونیسه ویې وهه ویې ډبوه، توهین او تحقیر یې که، توبې پې وباسه که چا پوسټ کړی و، په دې رقم باندې نه کېږي. په اصل کې دغه خبره تر اوسه پورې هېڅ کوم رسمي ادرس نه ده تایید کړې. یوازې د سوشل میډیا کاروونکو په سوشل میډیا باندې خبره کړې ده. ما نن ډېر کوشش وکړ چې زر رسمي ادرس پیدا کړم چې آیا په رښتیا هم اوسني واکمنان غواړي چې د پولیسو نوم شرطه یا شرطتون ته بدل کړي او که نه. تاسو یې په اړه نظر څه دی؟ زه د ورځې تقریبا 3 ورځې د خپل سپی د باندې باسم. نو زموږ تاسو په چا منظره ورکوم، سهار یې باسم، غرمه چې بیا د کاره راځم بیا یې باسم، او د شپې بیا ناوخته وځو، 1 بجه 2 بجې د باندې وځو. دغه سهار او غرمه چې باسم دونه خوشحاله نه وي، د شپې وتلو ته دی ډېر خوشحاله وي. او د خوشحالي دلیل یې دا وي چې د شپې خلک د باندې نسته، ماشومان نسته، نور حیوانان او سپیان نور نسته، نو دی زه په زنځیر نه تړم، همدغسې را سره روان دی. هر وارې چې دی پوهېږي چې زه او دی وځو او زه د زنځیر ته لاس نه اچوم، د ده په چهره کې زه تقریبا 10 چنده خوشحالي ګورم. څو عمر مخکې مې یو انډیوال ته وویل مالا حتی سپی د ازادي په خوند او اهمیت پوهېږي. نو که تاسو داسې یو انسان یاست لا تر اوسه، خدای نخواسته، چې د ازادي په قدر، د ازادي په خوند، د ازادي په ارزښت نه پوهېږئ، دا په دې معنا چې ستاسو عقل او منطق د یو سپی نه هم حتی ټیټ دی. ژوند کې چې انسان ازادي ونه لري، ازادي په دې معنا چې حق د انتخاب ونه لري، چې څنګه ژوند وکړئ، څومره درس ووایئ، څوک د انډیوالان وي، د چا سره واده کړئ، څه رقم کالي اغوندئ، څومره ژره پرېږدئ، چا سره سفر کوئ، چیرې میلې ته ځئ، کومه خبره چې غواړئ وکړئ هغه باید وکړئ، دا حق ولرئ.
ازادي معنا دغه حق ته انتخاب دغه چې د انسان څخه واخیستل سي بیا نو په ژوند کې چی نه پاتې کېږي